په روسیه کې د مسکو فارمټ په اومه غونډه کې د امیر خان متقي، سرګي لاوروف او د سیمې ځینې هیوادونو د استازو ګډون. امیر خان متقي په دې غونډه کې په تیرو 4 کالو کې په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د کابل پرمختګونو ته نغوته وکړه. وویل چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون نه لري او د داعش فعالیت هم له منځه وړل شوی. موږ ادعا دا دی چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي. محترم حاضرینو، د روسي بهرنیو چارو وزیر هم په دې غونډه کې د سیمې پر امنیت او ټیکاو باندې په ټینګار سره په افغانستان کې د بهرنیو لوبغاړو پوځي شتون په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي لاوروف د لویدیځ له لوري د افغانستان شتمنۍ پر کنګل کېدو باندې په نیوکې سره وویل چې دا ګامونه د افغان ولس پر هوساینې، پرمختګ او ثبات باندې منفي اغیزه پرې باسي. د لاوروف په خبره لویدیځ هیوادونه د افغانستان شتمنۍ په واک کې لري او د دغه هیواد پر بانکي برخې محدودیتونه او بندیزونه لګوي. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې د افغانستان په خاوره کې یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د دریم لوري پوځي ځای پر ځای کونه که هغه په هر بهانه وي په بشپړه توګه د نه منلو وړ ده. در 4 سال گذشته امارت اسلامي افغانستان له بل لوري امیر خان متقي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ اومې غونډې د ټولو ګډونوالو لیدلوری مثبت و او هیوادونو له افغانستان سره د همکارۍ په اړه د نظر اتفاق درلود. ښاغلي متقي همدارنګه له افغانستان نه بهر له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. حال در افغانستان هیچ نوع مواد مخدر کشت نمیشه و در افغانستان هیچ کدام مرکز و سلطه گروه های غیر مسئول به شمول داعش نداره، ولی بیرون از افغانستان مشکلات هست. بل لوري سیاسي شنونکي هم په دې غونډه کې د کابل پلاوي ګډون مثبت بولي وایي چې د حکومت سازي کولی شي په دې غونډه کې د کابل له دریځ څخه په ښه توګه سازیتوب وکړي. د مسکو فارمټ غونډې په څنډه کې امیر خان متقي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف سره هم لیدنه او خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کاولوف ویلي چې ښاغلي متقي له سرګي لاوروف سره په لیدنه کې ټینګار کړی دی چې افغان حکومت به د بهرنیو پوځي اډو رامنځته کولو له هغې ډلې بګرام اډې د سپارلو اجازه ورنه کړي.